امن نه ده. د غزني ولایت یو شمېر مدني فعالانو او کارګرو د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت څخه په دې ښار کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. دوی چې په بېلابېلو لاریونونو کې د غزني ولایت مقام مخې ته راټول شوي وو غوښتنه یې کوله چې یاد ولایت دې امن کړي. دغو مدني فعالانو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده وایي چې د غزني سیمه ییزه اداره د ښار د امنیت په ټینګولو کې پاته راغلې او د ښار دننه امنیت نشي ټینګولی. د دغو مدني فعالانو له ډلې ښایسته خان وایي چې که حکومت په غزني ښار کې امنیت ټینګ نه کړي دوی به په مدني حرکتونو لاس پورې کړي او لویې لارې به د موټرو پر مخ وتړي. سبا نه بله ورځ موږ د کندهار لویه لاره بندوو، مکمل یې بندوو چې څو موږ غږ نه اورېدلی یا هلته موږ وژلي نه یو. په یو ځای چې مړه سو ډېر ښه دی. هره ورځ د پښتانه کونډه ژاړي. په غزني کې هره ورځ پښتون وژل کېږي. بیا څوک وژل کېږي؟ د پښتون جوالي نه وژل کېږي. د پښتون چې یو څه پنځه نفره راټولېږي هغه وژل کېږي. څوک یې وژني؟ والي صاحب څوک یې وژني؟ رئیس صاحب د امنیت څوک یې وژني؟ د حوزې مخکې ګورئ دغه حوزه د حوزې نه 10 متره وړاندې په کلاشینکوف باندې سړی ویشتل کېږي، بې غږه نه ده، سړی ورک دی. دوی همداراز په غزني ښار کې د وروستیو هدفي وژنو په ترسره کېدلو کې د غزني امنیتي چارواکي ګرم بولي او وایي د امنیه قومندانۍ په 100 مترۍ کې یو نفر وژل سخت کار دی. مدني فعال حضرت ولي کارګر وایي غزني ښار امن نه دی او د ښار په منځ کې مدني فعالان، قومي مخور او امنیتي منصوبین وژل کېږي. نوموړی وایي چې که حکومت د ښار او ولسوالیو امنیت ټینګ نه کړي مدني فعالان او د ښار نور اوسیدونکي به په مدني حرکتونو لاس پورې کړي. په غزني کې د هدفي وژنو په وړاندې د هره ورځ ځوانان، مدني فعالان، قومي مشران ټاکل کېږي خو بل اداره کې نه معلومېږي. دولت وایي موږ سره ملت همکاري نه کړي، ملت به له دولت سره څنګه همکاري وکړي؟ ملت دولت ته د راپور په خاطر مسکال ورکړي، دی بېرته له دې خوا مسکال ته کش کړي او له جاسوس څخه مسکال غواړي. هغه اپراتیون پیسې چې راځي دی هغه تر اوسه هم پر صحیح ډول نه دي مصرف کړي. د ښار په د قومندانۍ په 10 مترۍ کې دوی ته ترورونه کېږي او هره ورځ ځوانان وژل کېږي، په قومندانۍ باندې ټکان کېږي. دغه مدني فعالان وروسته تر هغې دغه لاریون ترسره کوي چې 2 ورځې وړاندې د غزني د 2همې امنیتي حوزې سره یو مدني فعال او د سولې ولسي حرکت غړی مولوي بهاولدین د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو سره ووژل شو. بلخوا یو شمېر کارګرو د یو لاریون په ترسره کولو سره له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې لاسنیوی یې وکړي. دغه کارګر تور پورې کوي چې حکومت مرستې اړمنو کسانو ته نه ورکوي. یو لاریون کوونکی آغاجان وایي په غزني ولایت کې د وچې ډوډۍ له ویش څخه بې برخې دي او هغه کسانو ته دغه ډوډۍ ورکول کیږي چې مستحق یې نه دي. دیروز و امروز در ولایت غزنی پیش ولایت آمدیم که امروز حق خود اینا حق خواهی میکنن. ما میگم ما الاف و سرگردان و بیکار هستیم. امیدواریم که مقامات زیرب یک حسابی یک کار به حق ما بکنن. این کمک هایی که امروز سرازیر شده در ولایت غزنی هیچ چیزی به ما نرسه، حتی یک دونه نان هم نرسه و مستحق دتانان بود. متاسفانه کارگرها هر روز در سرفلکه بیکار. خو د غزني ولایت مقام وایي چې ډیر ژر به د غزني ښار امنیت ټینګ او په ښار کې له بېوزلو کورنیو سره مرستې وشي. د غزني د والي وایند وحید الله جمعزاده شملې راډیو ته وویل چې دوی د ښار د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. تاسو په جریان کې یاستئ چې د روزې په سر کې د هیواد ولسمشر په وسلوالو طالبانو او بیني ټولنې پر همدوی باندې غږ کړی و چې سولې ته غاړه کېږدي، په روژه کې وروبند وکړي. خو دوی همدغه غږ ته لبیک ونه ویل، خپل بریدونه یې نه تنها په غزني کې بلکې په ټول افغانستان کې زیات کړي دي. تر اوسه پورې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. تېر ماښام د هیواد جمهور رئیس ټولو امنیتي ځواکونو ته له دفاعي حالته د وتلو امر کړی دی چې باید له دې وروسته تعرضي حالت خپل کړي. نو انشاءالله په اطمینان سره ویلی سو چې له دې وروسته به په ښار او ولسوالیو کې امن ډاډ درکوو. همداراز نوموړی وایي چې پر بېوزلو د ډوډۍ په ویش کې به لازم تغیرات راشي تر څو اړمنو کسانو ته ورسیږي. په ښار کې مرکزي دولت موږ ته 12,000 کورنۍ امر کړی ده، ولې اوس موږ 13,000 کورنۍ په غزني کې نیولې دي، زر مو اضافه نیولې دي. ټولې کورنۍ مو د محلي شوراګانو، مدني فعالانو، ملا امامانو د همدغو له طریقه موږ ته معرفي شوي دي، په خپل سره هم نه دي نیولې. خو که بیا هم کوم کمی او کاستی وجود ولري موږ به
ښاروالي ته امر وکړو چې په همدغه برخه کې دوی خپل څېړنه وکړي. په دې وروستیو کې په غزني ښار او ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې د غزني ښار ډیری اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. احسان الله کریمي، شمله راډیو، غزني. شمله د انساني ژوند، انساني فکر، افغاني هویت او ټولنیز سمون هنداره 8.1 FM